په نړۍ کې 3 مشهور او لرغوني جوماتونه شتون لري چې لومړی خانه کعبه، دویم نبوي مسجد او دریم د اقصی جومات دی. په نننی مطلب کې به د اقصی د جومات موقعیت، تاریخچه او په دې به خبرې کوو چې ولې د اقصی جومات د یهودیانو لپاره سپیشلی او مهم دی. الله جل جلاله د بندگانو د عبادت لپاره ځینې ځایونه ځانګړي کړي دي چې په دغو ځایونو کې عبادت کول ډیر ثواب لري او دې ځایونو ته جوماتونه ویل کیږي. د اقصی جومات دا ځای د مسلمانانو لپاره لومړی قبله او دریم سپیشلی ځای دی. د دې جومات نوم څو ځله په قرآن کریم کې د اسراء په صورت کې په لومړي آیات کې یاد شوی دی، خو په دې کې شک دی چې آیا هغه نوم چې په قرآن کریم کې ذکر شوی دی د همدې جومات نوم دی که د کوم بل ځای نوم دی. اقصی جومات د نړۍ له لرغونو او سپیڅلو جوماتونو څخه حسابیږي. د فلسطین په بیت المقدس ښار کې موقعیت لري چې لومړنی بنسټ ایښودونکی داود علیه السلام دی او بشپړونکی سلیمان علیه السلام دی. په دې وخت کې د دې ښار نوم اورشلیم و. اورشلیم له 2 کلمو څخه جوړ نوم دی چې اور په عبري ژبه کې آتش یا د پښتو د اور، رڼا او سپیڅلې معنا لري او شلیم د ښار او سولې معنا لري. له دې وروسته بیا د دې ښار نوم ایلیا یا د خدای ښار شو او د یهودیانو په وخت کې د دې ځای نوم بیت حمقداش یا د خدای کور شو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وروسته له هجرت څخه تر 11 میاشتو همدې خواته لمونځ کاوه. د اقصی د جومات تاریخچه د اقصی جومات د بني امیه د 2 خلیفګانو عبدالملک بن مروان او زوی ولید بن عبدالملک له خلافت مخکې چې د حرم قدسی شریف په نامه یادېده په اوسنۍ بڼه نه و، خو په 691 میلادي کال کې عبدالملک بن مروان د دې جومات جوړول په اوسنۍ بڼه پیل کړل. د ولید بن عبدالملک د واکمنۍ پر مهال بیا د اقصی جومات نور هم لوی او ښکلی شو. اقصی جومات په دې وخت کې 11 دروازې درلودې چې 9 دروازې په شمالي خوا کې، یوه یې د ختیځ خواته، 2 دروازې د لویدیځ خواته او یوه دروازه د سویل خواته درلوده. له جومات څخه بهر د لمونځ کوونکو د اودس لپاره کابو 15 څاګانې هم جوړې کړې. د اقصی جومات یو ځل په 946 میلادي کال او بیا په 1033 میلادي کال کې د سخت زلزلې له امله له منځه لاړ، خو د عباسیانو د خلیفه منصور په واسطه بیا جوړ او د عبادت لپاره تیار شو. کله چې صلیبیانو بیت المقدس په لومړي ځل ونیوه نو په هغه کې د استوګنې لپاره ډېرې خونې جوړې کړې او نوم یې ورته معبد سلیماني کېښود. په 583 هجري او 1108 میلادي کال چې کله صلاح الدین ایوبي بیت المقدس فتح کړ نو هغه د صلیبیانو ټول تغییرات او ګندګۍ له منځه یوړې. مسجد او محراب یې بیا له سره جوړ کړل. هغه د اقصی د آزادولو لپاره 14 خونړۍ جګړې وکړې او بالاخره هغه د اسلام لومړی قبله د صلیبیانو د نجس وجود څخه پاکه کړه او مسجد اقصی په پخواني شکل یو ځل بیا تعمیر کړ. د مسلمانانو خلاف د یهودو مکر او فریب لا هیڅ چاپټ نه دی. تاریخ ثابته کړی چې هغوی تل د انسانیت خلاف، بالخصوص د مسلمانانو خلاف دښمنانه چلند غوره کړی. کله چې مدینې ته د پیغمبر علیه السلام هجرت وشو نو څو میاشتې وروسته پیغمبر علیه السلام یهودو قبایلو سره د میثاق مدینې په نوم د امن، مساوي حقوقو او مدینې څخه د دفاع تړون لاسلیک کړ، مګر هغوی ډیر ژر مسلمانانو سره کرکه او نفرت او هم یې د ختمولو لپاره هلې ځلې پیل کړې. د مکی قریشو او شاوخوا نامسلمانانو قبایلو سره پټې دسیسې جوړې کړې، خو الله تعالی هغوی ډیر ژر رسوا کړل. څو پیړۍ مسلمانان د هغوی له شره خلاص شول، مګر دا چې معقوله ده کفر ټول یو ملت دی نو دغه دښمني تل صلیبیانو وپالله. د 20مې پیړۍ د 2مې نړیوالې جګړې وروسته چې لویدیځ د یهودو له شرارت او رذالت څخه په تنګ راغلل نو بریتانیا چې په شیطانیت کې له یهودو کمه نه وه د اروپا له مختلفو ښارونو نه یې د یهودو په راټولولو سره د فلسطین غېږې ته ور واچول تر څو له یوې خوا یې دوی له شره خلاص وي او له بلې خوا د مسلمانانو او اسلامي نړۍ لپاره سرخوږی وي. په 1948 میلادي کال کې د اسرائیلو قیام نه وروسته تجاوزګرو یهودو د فلسطین مسلمان بیچاره ولس له هغو ځمکو چې دوی ورکې له زرګونو کالو آباد و په ډیر ظلم سره وویستل او د کمپونو د بېوسۍ او بېکسۍ ژوند ته یې مجبور کړل. په 21 د اګست د 1989 میلادي کال
د استرالیا یو وګړی دینس مایکل روهان چې القدس ته د سیل لپاره ورغلی و، الاقصی ته یې اور واچوه. د مسیحي عقیدې هغه بشارت پوره کول غوښته چې حضرت عیسی علیه السلام به بیرته دنیا ته راشي او په غونډۍ به د یهودیانو معبد بیا جوړ شي. دغې اور لګېدنې 3 ساعته دوام وکړ او کوم منبر چې صلاح الدین ایوبي د بیت المقدس له فتح وروسته محراب کې ایښی و هم وسوځېد. د یهودیانو په آن دا جومات هم یو سپېڅلی ځای دی او یهود په دې عقیده دي چې مسجد اقصی په یهودي عبادتګاه یعنی هیکل سلیماني باندې جوړ شوی، کوم چې روم په 9 میلادي کال کې وران کړی و. دوی وایي چې دا ځای پخوا د یهودیانو د عبادت ځای و. دا راز هغوی د مسجد اقصی ځای ته د هیکل غره نوم ورکوي. د دوی په آن د یهودیانو د دین مهمې برخې په همدې ځای کې پاتې دي، حالانکه دوی د دې لپاره هیڅ راز دلیل نه لري. دوی غواړي چې مسجد الاقصی وران کړي او د دوی په اصطلاح هیکل سلیماني ور باندې جوړ کړي. په همدې خبره یهودیانو له 18 لسیزو راهیسې په مسلسله توګه د فلسطینیانو ځمکې غصب کړي او په خونړیو پیښو او جنګونو کې په لکونو مسلمانان شهیدان او زخمی کړل او نورو هیوادونو ته په هجرت کولو مجبور کړل. دا چې اقصی مسجد د مسلمانانو دی او د مسلمانانو د عزت او ناموس مسله ګرځېدلې، نو یهود هیڅکله نشي کولی چې اقصی په هیکل سلیماني باندې بدل کړي. خدا چې اسلامي او عربي هیوادونو اکثریت حاکمان یهودو خپل غلامان ګرځولي او د اشغالګرو او غاصبو یهودانو په خلاف له خولې سون نشي ویستلی، دا ډیره د حسرت او افسوس خبره ده. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.